بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتون تحفظ مومنټ د افیشل پیج نه د فیسبوک لایک په خپرونه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو او تمه لرو چې تاسو به دا پروګرام زموږ سره ګورئ او موږ به د خپل وسه پورې پوره هلې ځلې کوو چې تاسو ته د پښتونخوا وطن نامتو پوهان راولو چې تاسو ته په مختلف سیاسي، آئینی، قانوني، اقتصادي، تاریخي، جغرافیایي ستونزو باندې خبرې وکړي. د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې پښتون قام په پاکستان کې خپله کومه رسنۍ نه لري، نو د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین په وینا باندې مونږ دا کوشش شروع کړی دی چې پښتانه په دې غ باندې مونږ ایجوکیټ کو. نن په دې اولنۍ خپرونه کې پروګرام کې به مونږ تاسو ته سیاست څه ته وایي، د پاکستان سیاست څه دی د تیرو 70 کالونه، او په دې سیاست کې د پښتنو ونډه څه ده. په دې موضوعاتو باندې به مونږ خبرې کوو او د دې موضوع دپاره مونږ د پېښور پوهنتون یو نامتو استاذ درویش افریدي صاحب ته بلنه ورکړې ده. درویش افریدي صاحب چې اوس د 15 ورځې کېږي، دی د امریکا نه د دکتورې په دې مرحله یې سر ته ورسوله. اول هم زه د ټول پښتون ملت د طرفه د پښتون تحفظ مومنټ د طرفه ډاکټر درویش افریدي ته په دې ستره بریا باندې مبارکي وایم او هیله لرم چې د ده د مرسته ملګرتیا به زموږ سره دوام لري. او که دی څه هم چې په یونیورسټۍ کې استاذ دی، د ده هلته ډېر لږ اورېدونکي وي، شاګردان وي. مونږ دی دې ځای ته راوستی دی چې ټول پښتون قام په ده باندې حق دی چې ټول پښتون قام ایجوکیټ کي. زه درویش افریدي صاحب ته خواست کوم چې دی خپل تعارف پوره وکړي او په هغې نه وروسته به بیا موږ سوال و جواب ته راځو. ډېره مننه ډاکټر ګلمرجان صاحب. زما په خیال چې زما تعارف خو تاسو وکړلو. بیا هم زما نوم درویش افریدی دی، پېښور یونیورسټۍ کې ټیچینګ کوم په جنرل سټډیز ډپارټمنټ کې. خپل اکیډمیک بیک ګراؤنډ مې پولیټیکل ساینس دی، پی ایچ ډي مې هم اوس په پولیټیکل ساینس کې وکړه. مننه ډاکټر صاحب. د پښتنو ټولنه د ډیرو بیماریو سره مخامخ ده. دا بیماری څه قدرتي نه دي، دا بیماری د تیرو 70 کالو په دې اوږد تاریخ کې د پښتون قام کې داسې بیماریانې انجکټ کړل شوي دي، تپل شوي دي په پښتنو باندې چې پښتانه ته یې څه عجیبه عجیبه نومونه ورکړي دي، عجیبه عجیبه مفکورې ورکړي دي. په عام خبره چې ته په بازار کې د چا سره روان وي، هغه سره ته یو د چل ول خبره کوي، هغه به تا ته وایي چې سیاست زما سره مه کوه. یعنې د پښتنو په معاشره کې ډاکټر صاحب سیاست د کنځلې نوم ورکړل شوی دی. د یو اکیډمیک ډیفینیشن په تمه یو چې تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې سیاست څه ته وایي او سیاست ولې خلک کوي. بیا هم مهرباني ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلو، له بده مرغه په دې ملک کې پاکستان کې سیاست یو ډېر بد نوم اخیستی دی. دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. سیاست په کومه ټولنه کې چې وي، سیاست نه بغیر انسان کیدی نشي. انسان سیاسي هله به دې سیاست پرېږدي چې یا دا بیخي لیونی وي یا دی مړ شي، دی به بیا چې کوم دی سیاست پرېږدي. البته سیاست په ځینې ټولنو کې آزاد وي، په ځینې کې چې کوم دی هغه بیا پابند شوي وي. چېرته چې سیاست آزاد نه وي، په هغه ټولنه کې بیا ریاست داسې بد نوم اخلي یا بدنامیږي. اوس راځو د سیاست معنی څه ده، مطلب یې څه دی. سیاست بنیادي توګه که په ډېر اسانو ټکو کې درته بیان کړمه، اوس هغه ډېرو فلسفو ته یا ډېر هغه ته به نه ځو.
ځینې ملګري چې د فلسفې هغه بیکګراوند نه لري بیا به پرې دومره ونه رسېږي. په ساده ټکو کې سیاست موږ دې ته وایو چې خپل ځان ته کتل، خپل چاپیریال ته کتل، او بیا هغه چاپیریال او خپل ځان ته چې کوم نظر دی هغه په اړه باندې هغه ته څنګه ولس ته، نورو خلکو ته، نورو انسانانو ته هغه ته څنګه بیانوي. یو اړخ ته سیاست دا دی او ډېر مهم بنیادي اړخ یې دی. زه بیا راځم همدغه اړخ ته. دویم اړخ یې دا دی چې ته ادارو ته د واک چې کوم ځایونه دي یا پاور اپریټسز دي، انسټیټیوشنز دي، هغوی ته اکسس ولري، هلته خپل کنټرول ترلاسه کړي او هغه کنټرول بیا مینټین وساتي. دا یې هغه دویم اړخ دی. وړومبی اړخ انتهایي مهم دی. بیا په دغه دور چې سیاست ولس ته راکوز شوی دی او د ریاست او یا د حاکمې طبقې په انفارمیشن باندې موناپلي ختمه شوې ده، کمه شوې ده، او هغه ډیموکریټک چې کوم نامز دي هغه په انساني ټولنه کې خواره شوي دي، خلکو قبول کړي دي. نو په دې کې بیا سیاست چې کوم دغه وړومبی اړخ ما درته بیان کړو، مطلب ځان ته او خپل چاپیریال ته. په چاپیریال کې نور انسانان، نور شیان او ایونټس چې څه کیږي ستا نه غیر چاپیر، دې ته په کم نظر ګورې او دا ولس ته بیا نورو خلکو ته یې ته څنګه بیانوي. د بېلګې په توګه په دې وطن کې مثال غریبي ده. دا غریبي څه ده، څه علتونه یې دي، د دې نه د خلاصي لاره څه ده. دا چې کله ته ولس ته راځې او په ولس کې بیا غواړې چې د غریبۍ په اړه باندې یا د دهشتګردۍ زموږ په وطن کې ډېره عامه ده، د دې په اړه باندې ته یو خاص نظر لرې او هغه نظر ته بیا ولس ته راوړې او په ولس کې د خورولو هڅه کوې. هغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې د struggle for hegemonic articulation، نو هغې ته بیا موږ سیاست وایو. بیا په هره ټولنه کې د یو خاص مطلب یو ایونټ یا یو فنامنا په اړه باندې مختلف نظرونه وي. مثال غربت یا دهشتګردي د په دې وطن کې مختلف نظرونه وي یا ډسکرسیو کمیونټیز وي. یو دهشتګردي زموږ په وطن کې په یو رنګ کې بیانوي چې دا څه ده، څه علتونه یې دي، د دې تر شا څوک دي، د دې نه د خلاصون لاره څه ده. بله ډله یې بل څنګه بیانوي. بیا بله ډله به یو بل نظر لري د دهشتګردۍ په اړه. بیا دغه ډلې ډسکرسیو کمیونټیز چې کوم وي یا د دوی دغه پولیټیکل الیټ چې کوم وي، دوی دغه نظر خورول غواړي په ولس کې چې څو په ولس کې دغه نظر عام شي او د هغې په وسیله باندې دوی بیا په واک کې راشي، ادارو ته خپل رسایي عمومي او بیا هغه خپل نظر پلي کړي یا یې چې کوم دی عملي کړي. نو دې ته بیا موږ چې کوم دی سیاست وایو او دا د سیاست بنیادي دا ما چې درته ویلو چې یو اړخ دی دا انتهایي مهم دی، انتهایي ضروري دی. نو دغه سیاست خو په ټولنه کې هر وخت روان وي. البته په ځینې ټولنو کې دغه سیاست آزاد وي او په کومو ټولنو کې چې آزاد وي سیاست، هغه ټولنې بیا پرمختللې وي، هغه مهذبې وي او هغه ټولنې چې کوم دی هغه خامخا به په وړاندې ځي. په کومو کې چې سیاست باندې بندیزونه وي، مکمل یې ته نشي بندولی، خو بیا هم بندیزونه وي، سختۍ وي، هغه ټولنه هغه بیا خپله لاره ورنه خطا وي د هغوی نه، هغوی د تهذیب نه لرې پاتې شوي وي. نو بیا موږ فرق دا کوو چې چېرته سیاست آزاد دی، چېرته بیا سیاست چې کوم دی په هغې بندیزونه دي او دومره ازادي نشته سیاست ته. داسې دی ډاکټر صاحب ډېر جامع تعریف ته وکړلو. دغه په پاکستان کې که موږ سیاست ته ګورو، یو طرف ته خو بندیزونه دي په مختلفو طریقه باندې. ستاسو سره په عام مجلس کې موږ ستاسو نه یو اصطلاح ډېره زیاته اورو چې په سیاست کې فریمینګ یعنی چوکاټونه جوړول، سانچې جوړول، په هغه کې نظریات فیټ کول. که په دې باندې لږ زموږ اوریدونکو ته ووایي، که څه هم سیاست باندې دلته پابندي خو داسې په ظاهره نه ښکاري، خو هغه سیاست هغه چوکاټ دومره محدود شوی دی چې هغه عام ولس پکې ډېر زیات وارخطا دی، ډېر زیات پریشانه دی، ځکه چې زنده‌باد مرده‌باد کیږي، خو په دې زنده‌باد مرده‌باد کې د ولس ژوند نه ښه کیږي، هغه ورځ په ورځ خرابیږي.
که تاسو په سیاست کې په پالیټکس کې د فریمینګ په هکله باندې زموږ اورېدونکو ته ووایي. مننه. فریمینګ خو په پولیټیکل ساینس کې بیا موږ په بېله معنی باندې استعمالوو. فریمینګ هم دغه سیاست چې ما څنګه تعریف وکړلو تقریبا همدغه شي ته فریمینګ وایي یا فریمینګ پروسیسز وایي یا فریمز ورته وایي. مثال د یو خاص ګوند د یو خاص ډسکرسیو کمیونټي چې کومه وي، یو خاص ډله وي، فکري نظریاتي ډله وي، هغه یو ایشو ته، یو ستونزې ته یا یو شي ته په کم نظر وګوري. زه بیا راځم مثال خبره زمونږ په وطن کې ترهګري ده، نو په دې کې مختلف ډسکرسیو کمیونټي مختلف نظرونه لري. یو ډسکرسیو کمیونټي دا ده چې زه پې نوم نه ایږدم ځکه چې ډېر ملګري ورسره تعلق لري، نه غواړم چې د هغوی څه بل معنی ترې واخلي. یو نظر یې دا دی چې مثال مونږ اعمال خراب دي او مونږ چې کوم دی که نه د دین نه لرې شوي یو، نو دا د خدای په مونږ باندې عذاب دی. یو دغه فریمینګ ته کوي. فریمینګ مونږ دې ته وایو چې یو ایشو د دې ډایګنوسس ته څنګه کوي چې دا څه ده، د دې بیا پروګنوسس څنګه کوي. پروګنوسس مطلب دا دی چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده، څه کول پکار دي. یعنې تشخیص یې څنګه معلوموي، د هغه د حل لاره راوباسي. او بیا په هغې کې چې کوم د یو بل اسپیکټ دی بیلیف امپلیفیکیشن ورته وایي. مثال خبره په هغې کې بیا ډېر اړخونه وي چې خلکو ته دغه پیغام د هغې لارې ورکوي چې کلیکټیو ایکشن ته تیار شي، د دې نه د خلاصون لارې چارې ولټوي، د خلاصون لارې چارې ممکنې دي. زه په دې یو بېلګه کې خبره کوم د دهشتګردۍ. نو هغه چې کوم دی بیا زمونږ دې ته فریمینګ وایي. یو کمیونټي داسې فریمینګ کوي چې دا د خدای د طرفه په مونږ عذاب دی. د خلاصون لاره پروګنوسس بیا دوی داسې کوي چې ته چې کوم دی مثال خبره عبادت شروع که، ذکر شروع که، اذکار شروع که. نو د هر یو فریمینګ چې کوم پروسیسز وي یا فریمینګ سټریټیجیز وي یا چې کوم هغه یو خاص ډسکورس، یو خاص نظر، یو فکر ته خوروي، د هغې بیا د ولس په فکر په عمل باندې ډېر ژور اثر وي. بله ټولنه به یې داسې ډسکرسیو کمیونټي به یې داسې بیانوي چې یاره دا د انسانانو د لارې په موږ راتپل شوې ده. یو بله ټولنه به هغه به دا وي چې دا نړیوالو قوتونو په موږ راتپلې ده او د پښتنو نه یره کېږي، ورته پلانا ډینګا دغه شان. نو د هر ډسکرسیو کمیونټي ډسکورس یا فکر یا فریمز چې کله ته عام کې او عام شي په ټولنه کې، نو د هغې ټولنې په فکر او په عمل باندې ډېر ژور اثر وي، ډېر ژور اثر وي او همدې ته سیاست ویل شي. بیا هغه سیاست کامیابه سیاست وي خو په یو شرط، هغه چې ورته وایي هیبرماس دی، زما په خیال هیبرماس چې ورته وایي چې آیډیل سپیچ سچویشن وي. آیډیل سپیچ سچویشن دا وي چې مثال هغه لیولډ پلینګ فیلډ وي. ټول ډسکرسیو کمیونټي دوی ته ازادي وي چې خپل فکر، خپل نظر تر ولسه ورسوي. بیا ولس ته دغه اختیار دی چې هغوی پریکړه وکړي، هغوی جاج واخلي چې د چا نظر ډېر ساینسي دی، ډېر منطقي دی او ډېر د حالاتو سره مطابقت خوري. نو بیا ولس دغه پریکړه کوي. اوس راځو تاسو ذکر وکړو د پاکستان د سیاست. له بده مرغه په پاکستان چې کله نه راجوړ شوی دی، دلته سیاست چې کوم دی که نه هغه پابنده دی. دلته هغه آیډیل سپیچ سچویشن نه دی راجوړ کړی شوی چې ټول ډسکرسیو کمیونټیز له هر چې کوم فکري ډله ده هغې ته دا ازادي وي چې په خپله ازادۍ سره خپل فکر، خپل نظر ولس ته وړاندې کړي. او له دې وجې نه بیا زموږ ولس هم ناخوانده پاتې شي یا چې کوم دی د ده فکري تضادات په ده کې راشي، مغالطې عامې شي پکې، او بیا ولس او ټولنه او عمومي ریاست بیا هغه هم په دې نه پوهېږي چې زه هغه یو ویشیس سرکل ته ورننوتې وي، د دې نه راوځم څنګه. نو دا د پاکستان بدقسمتي ده، زمونږ د پښتنو بدقسمتي ده، ځکه چې پاکستان کې مونږ ژوند کوو، او د دې سیمې د انسانانو بدقسمتي ده چې دلته په دې 70 کاله کې سیاست آزاد شوی نه دی. هغه آیډیل سپیچ سچویشن نه دی راجوړ شوی. د پاکستان په 100 کروړه نن سبا آبادي ده، د ده په ولس باندې دغه باور نه دی شوی. ریاست په خپل ولس دغه باور نه دی کړی چې ته هم دغه توان لرې چې یو سمه پریکړه وکړي.
لهذا ولس ته یې هغه موقع په لاس نه ده ورکړې چې دی رښتیا واوري او سوچ پې وکړي فکر پې وکړي که څوک دروغ وایي هغه دې هم دروغ ووایي ولس به پخپله پرېکړه کوي چې د ده د خلاصون لاره کومه یو ده تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړه د آیډیل سپیچ سچویشن که د بیان ازادي خو به ته د یو ریاست ناپ کوي هغه چې د هغې میډیا څومره ازاده ده په پاکستان کې د اوسنۍ میډیا چې تاسو څنګه ورته ګورئ یا موږ یې ګورو هر وخت دا د مختلف ټي وي چینلې دي د دوی د دې خلکو په غیر سیاسي ساتلو کې یا دوی په محکومه ساتلو کې یا دوی تر یو جبر لاندې ساتلو کې د دې میډیا څومره کردار دی میډیا اول خبره خو دا ده چې دا خو اوس دغه پرایویټ چې کوم براډکاسټ میډیا ده دا راغله دا د مشرف په دور کې 2002 کې تر اوسه پورې خو وهم نه بیا سوشل میډیا راغله زما په خیال دلته په 2009 کې بیا ډېره عام شوله د دې سره څه ناڅه چې کوم دی که نه هغه چې کوم مارجینلایزد فکرونه وو هغه رابهر شول او خورېږي له دې نه مخکې خو میډیا هر ریاست زه به په دې باندې بیا لږ په تفصیل سره خبرې وکړم خو ریاست میډیا تر اوسه پورې خپل یو ایډیولوژیکل اپریټس په حیث یې کارولی ده یو خاص فکر یو خاص سوچ چې کوم هغه رولینګ ایډیالوژي ده هغې د خورولو یو وسیله یې جوړه کړې ده د دې دپاره له بده مرغه نه ده کارول شوې چې مطلب رښتیا وویل شي ولس ته مختلف ډسکورسز مختلف بیانیې مختلف فکرونه وړاندې کړل شي او مختلف فکرونه والا خلک راشي او هغوی چې کوم د خپل فکر ولس ته وړاندې کړي په دې کې زه میډیا باندې تور نه لګوم میډیا څه چې کوم ده لکه تاسو چې وویلو هغه خو ازاده نه ده نو چې څوک آزاد نه وي محکوم وي غلام وي د هغه نه خو بیا د هغه سوچ او د هغه عمل خپل نه وي نو میډیا چې کوم دا سلف سینسرشپ کوي دا هم هغه چې کوم لاز دی مثال خبره ته پیمرا آرډیننس راواخلې یا چې کوم دی که نه څه نور آرډیننسز دي ما اوس د نظره تیر شولو نومونه یې خاص وخت هم بچ کومه که هغه ته راواخلې نو د میډیا لاس خپې هم تړل شوي دي نو زه خو پخپله د میډیا نه دغه ګیله نه کوم چې خامخا سمه ده ځینې خلک په میډیا کې هم هغوی به خپل یو ډسکرسیو پوزیشن لري مثال مختلف میډیا آوټلیټس دي د جنګ ګروپ والا به خپل یو ډسکرسیو پوزیشن وي په مختلف ایشوز ته به سیاست ته اقتصاد ته ټولنې ته به دوی خپل یو نظر لري دغه شان د ایروای چې کوم میډیا آوټلیټ دی د هغوی به خپل یو نظر وي هغه بده خبره نه ده څوک به کنزرویټیو وي څوک به لیبرل وي پروګریسیو به وي هغه بده خبره نه ده بده دا ده چې ته مثال خبره چې کوم هغه کاونټر هیجمونیک ډسکورسز زه ورته وایم ما په خپل د ریسرچ کې هغه کې هغه کاونټر هیجمونیک چې کوم ډسکورسز دي او نظرونه دي چې هغه کله ته مارجینلایز کوي نو هغې طریقه دا ده چې نه به د هغې خاص کاونټر هیجمونیک ډسکورس یا فکر نظر والا خلک چې کوم دي نه به هغوی ته پرېږدي چې خپله میډیا ولري او نه به یې شته چې کومه موجوده میډیا ده هغې ته را پرېږدي چې دننه راشي نو دغه شان بیا زموږ ولس د پاکستان ولس او پښتانه پکې شامل دوی د رښتیا نه د حقیقت نه لرې پاتې شوي دي او وجه هم دا ده چې د دغه ریاست نه اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي د ادارې په خپلو خپو نه ودرېږي ته فکر وکړه چې په 80 کاله کې تا دغه پرېکړه ونه کړې شوه چې زما د ادارو آیني چوکاټ څه دی ستا د سپریم کورټ آیني چوکاټ نه دی معلوم په عمل کې ستا د فوج نه دی معلوم ستا مثال خبره د میډیا نه دی معلوم نو دغه آیني زه ورته انسټیټیوشنل کیاس وایم دغه انسټیټیوشنل کیاس به راځي پکې اقتصاد به دې کمزوري وي ټولنه به دې روجت پسنده وي ادارتي افراتفري
او ټولنه به د رجعت پسنده ټولنه پاتې کیږي. دغه د پاکستان بدقسمتي ده چې دلته سیاست آزاد نه دی. دا څومره چې زمونږ شریکې ستونزې دي د دې ملک د دې کام او بیا د پښتون وطن او پښتون کام پکې شامل، د دې وجه دا ده چې دلته سیاست باندې یو خاص مناپلی ده او سیاست یې ازادۍ ته پرېښی نه دی. داسې دی د یو سوال بار بار زمونږ نه د پاکستان په دې چوکاټ کې کیږي چې پښتانه چې په کومه جغرافیه کې اوسیږي دا د جغرافیې جبر دی چې دوی د دې بدبختیو سره مخامخ شوي دي. که تاسو لږ زمونږ اوریدونکي په دې باندې پوه کړئ چې آیا د چې څه جنګونه په مونږ باندې تیریږي، کله یو جنگ دی کله بل جنگ دی، پښتانه کې مړه کیږي، آیا دا زمونږ جغرافیه کې څه داسې خاص خرابي ده، داسې څه په ټیکټونیک پلیټس باندې که بارډر مسله وي؟ بارډر خو د هندوستان سره هم زمونږ د پاکستان بارډر دی او د هندوستان زمونږ منل شوی دښمن هم دی، خو بیا هلته آزاد تجارت هم کیږي. د ایران سره زمونږ بارډر دی، په هغه باندې هم دغه ناخوالې هم کیږي، شیعه سني فسادات هم شته دی، هغې د نظر نه نشو غورځولی. په دې سیمه کې بلوچ هم انسرجنسي هم روانه ده، د ازادۍ تحریکونه چلیږي. آیا دا د څو پورې ټیک ده چې د پښتنو د سیمه چې کومه ده، د خاوره چې کومه ده، دا یو په داسې چوک باندې ده چې پاکستان مجبور دی، یعنی د پاکستان د سیاسي یا د نظامی واکدارانو په دې کې څه غلطي نشته دی؟ د پښتنو بدبختي ده چې خاوره په داسې ځای کې پرته ده. سمه ده، یو وخت لپاره به مثال خبره فار د سیک اف آرګومنټ چې ورته وایي د دلیل په خاطر باندې به موږ دا ومنو چې پاکستان چې کوم دی د داسې یو جغرافیې سره راغ شوی دی. اول خو دا مطلب بیخي بې ځایه خبره ده. آیا پاکستان چې کوم دی که هغه جغرافیې د هغه له لاندې راګیر شوي وو، بیا پښتانه په هغې کې شامل، آیا پاکستان د دې نه ګټه وکړله؟ آیا پښتانه چې د ده کومه یره وه، فوبیا یې وه، د سټریټیژیک ډیپ پالیسي او د دې د لاندې چې کوم هغه فوبیا تر شا یو فوبیا وه، یو یره یې وه، آیا هغه ګټې دوی ترلاسه کړلې؟ مثال د پښتنو په وطن باندې په قبایلي سیمه کې په سوات کې دا چې څه وشولو دغه 18 کاله، آیا ریاست واقعي چې کوم دی که نه وتوانېدلو چې خپل هغه نیشن بیلډینګ پراجیکټ چې کوم د ده و چې ده په 1947 کې را شروع کړلو، هغه واقعي چې په وړاندې لاړلو، هغه پراجیکټ که هغه تر په شا لاړلو؟ نن دا ولسونه چې راوتلي دي او نارې وهي او دوی په خپل ملک باندې ګواهي کوي، یو معنا یو ګواهي غوندې ده، دې ته یې هم د دې پالیسي او د دې فوبیا د لاندې را جوړ کړل دغه ولسونه. د جغرافیې جبر که تاسو اشاره کې وویلو، ستا خو وړومبی دښمن چې کوم دی هندوستان و، د هندوستان نه تا چې کوم دی تا ویلو چې د هند سره د هندوانو سره زموږ ژوند نه کیږي، د هغوی تهذیب بیل دی، زما تهذیب بیل دی، زموږ ازلي دښمن پلانه ډینګا یو، د هغې لاندې تا یو ملک را جوړ کړلو. ولې چې کوم دی که نه پکار دی چې لاهور سیالکوټ د دې نه زیات د جغرافیې د جبر لاندې راګیر وي. د ټولو نه لوی دښمن دا و. که پاکستان دا یره لري د هغه چې کوم د افغانستان دعوې دي، څه هغه خاص ایریډنټس چې کومې دعوې دي، نو دی بې ځایه یره کوي. افغانستان د 20 وارې چغې وهي چې زه ډیورنډ نه منم، تر څو چې پېښور او د کوټې ولسونه په پاکستان کې مطمئن دي، نو دغه یره د ده بې ځایه ده. البته داسې ښایي چې د ده په خپل خلکو باندې دغه باور نشته دی او د ده همدغه یره، همدغه شک چې د پښتون ته د شک په نظر کتلی دي، هر وخت چې ده غږ کړی دی چې ما ته خپل حق راکړه، د ورته بیا قسمه قسم نومونه ورکړي دي. همدغه یرې، همدغه بدګمانۍ د پښتون ولس د ریاست نه او د پاکستان نه په ورو ورو لرې بوځي. دوی به یې ریالایز کوي یا به یې نه ریالایز کوي، خو دا د دوی دغه غلطې پالیسي، دغه فوبیا او دغه د سټریټیژیک ډیت پالیسي، پلانه ډینګا، د هغې تر فکر لاندې او د دې پالیسۍ د لاندې
ده څه ګټې ونه کړلې، الټه تاوان یې کړی دی، د ده ګلوبل ایمیج خراب شوی دی، د ده اقتصاد ډوبیږي، د ده چې کم هغه کامونه دي په هغوی کې هغه ډیسلوژنمنټ یا د دوی هغه احساس محرومي ورو په ورو هره ورځ زیاتیږي، په ځای د دې چې ته کامونو ته ولسونو ته حقونه ورکړې او مطمئن وي. ګوره په بې انصافۍ باندې هغه یو سیاسي مشر خبره کوي چې په بې انصافۍ باندې یو کور سکه ورونه هغه نشي چلولی. ته یو ملک مختلف قامونه، مختلف ژبې، مختلف کلتورونه، مختلف ایتنیسیټیز، مختلف فولکلور لرونکي خلک، مختلف لباس اغوستونکي خلک، مختلف هیسټریز لرونکي خلک، ته خو چې دا په یو ځای ساتې نو دوی ته به دغه احساس ورکوي چې دغه ملک د ټولو شریک دی، برابر دی، د برابرۍ او د سیالۍ احساس به ورکوي او په عمل کې به یې ورته ښایي. نو بیا به دا کیسې نه راځي په منځ کې چې دا د جغرافیې جبر دی او دا چې کومې فتوې دي د پلاني ایجنټ او د ډینګي ایجنټ د دې هغه به نه راځي. که مونږ عام د پښتنو ټولنه ته وګورو، داسې په پاکستان کې دننه مونږ د انتشار سره مخامخ یو. زما بل سوال دا دی چې په پښتنو کې نظریاتي او کامي سیاست کمزوری ښکاري. که ډاکټر صاحب تاسو یې مونږ ته علتونه په ګوته کوي او د هغې علتونو ته د علاج دپاره دوا ولیکئ. علتونه خو یې ګڼ کیدی شي. مثال ته د پښتون کامي سیاست خبره کوي، په هغې کې به د کامي ګوندونو خبره راځي. بیا پاکستان کې دننه چې کم سیاست دی او د ده چې کم پاور سټرکچرز دي او ستا چې خپل کم کاونټر هیجمونیک پالیټکس دی، د دې دپاره یو خاص تنظیمي بڼه به ته لرې. زه دا تنظیمي بڼه ځکه زور پې ور وړمه چې کله ستا تنظیم پیاوړی وي، مضبوط وي، ستا به هغه ډسکورس هم دومره کنسسټنټ وي او همدومره به هغه چې کوم دی پیاوړی وي او ایډیولوژیکل پالیټکس چې کوم دی هغه به هم مضبوط وي. یو علت خو دا دی، یو په تاریخ کې پروت علت دی، هغې طرف ته زه تلل نه غواړم، وخت هم بیا لږ هغه دی، په تاریخ کې پراته علتونه هم دي. بل علت یې دلته په پاکستان کې دننه چې کوم الکټورل پالیټکس دی، خلک پارلماني سیاست ورته وایي، دا یې ډېر بنیادي علت دی. دلته کلاینټلیسټ سیاست دی، مطلب ډیولپمنٹ پروجیکټس هم ستا د الیکټډ ریپرزنټیټیوز په لاس باندې خورېږي، مطلب ډسټریبیوټ کیږي. اوس دا چرته هم نه کیږي په یو جمهوري ملکونو کې، یا په کار نه ده چې وشي. وجه یې دا وي چې د یو مطلب ستا چې کوم الیکټډ ریپرزنټیټیوز دي دغه د خلکو ووټ دی له ورکړي وي چې دوی لاړ شي هلته په پارلمان کې، په اسمبلۍ کې، په صوبایي اسمبلۍ کې دوی قانون جوړ کړي، دوی پالیسۍ را جوړې کړي، دوی ښه حکومت وکړي، ښه هغه ګډ ګورننس انشور کړي. د دې دپاره وي تا راواخیستل، د ده په لاس باندې ته فنډونه ورکوي. نو د دې سره بیا چې کوم دی که نه هغه د ولس تمې هم یا د ولس چې کوم تمه لري د هغه نه، د خپل نماینده نه، هغه هم بدله شي، په ځای د دې چې دا ښه یو سوچ، ښه نظریه، ښه قانون، ښه پالیسي راوړي، هغوی ته ترانسفارمر غواړي، هغوی ته سړک غواړي. بیا ریاست هم دا ستا چې کوم ایم این ایز، ایم پی ایز وي، د دې کلاینټلیسټ پالیټکس د لارې کوآپټ کوي. نو یو بد علت یا وبخه بد اغیز یې دا وي چې ستا هغه سیاست د نظریاتي نه زیات ډیولپمنټلیسټ لوري ته روان شي، نظریه ډډر ته پرېږدي. ځکه چې ولس بیا تا ته چې کوم دی که نه، د ولس مال درته وي چې د هغه تمې او د هغه رجحانات بدل شي. هغه ستا نه دا تمه نه لري چې ته مثال خبره ته ماله ښه قانون یا ښه ایډیالوژي او د هغې ایډیالوژي په بنیاد یو ښه نظام راوړي، بلکې دا تمه درنه لري چې ما ته به دا کوڅه پاخه کې که به یې نه کې پاخه. نو ستا کامي چې کوم سیاست دی هغه هم د الکټورل پالیټکس چې کوم هغه کرپټنګ افیکټس دي، هغه بد اثرات یې دي، د هغې لاندې راګیر شولو. نو دغه یو څو علتونه اوس ما ته چې ذهن ته راځي دغه دي.
بل درېیمه خبره هم د هغې وجه دا ده د دې الکټورل پالیټکس وجه دا ده او بیا ډیولپمنټلیسټ پالیټکس وجه دا ده او څه د ریاست چې کم جبر دی وختي چې موږ خبره وکړله چې سیاست آزاد نه دی فکرونه آزاد نه دي چې ته ولس ته لاړ شي او یو ساینسي یو منطقي یو عقلي بنیادونو باندې راجوړ دلیل ولس ته وړاندې کړي په مختلف ایشوز باندې په غربت باندې په فارن پالیسي باندې په ټیرریزم باندې نو چونکې سیاست آزاد نه دی هغوی بیا نور نشي کولی چې مثال د خپل سټیج نه ځینې خبرې وکړي ولس ایجوکیټ کړي په هغه مختلف ایشوز باندې نو د هغې د ریاست چې کم ریپریشن دی او چې کم ریاست ورته هغه باونډریز ډرا کړي دي د هغې د وجې نه بیا هغه نظریاتي اړخ د سیاست ستا د قامي سیاست نور هم کمزوری شولو نو دغه درې څلور علتونه یې زما ذهن ته راځي چې هغه دی چې زمونږ هغه چې کوم نظریاتي سیاست دی فریم زمونږ کمزوري دي مطلب مختلف ایشوز باندې ډیولپمنټلیزم طرف ته تللی یو ځای د دې چې بنیادي چې کوم مسلې دي ستونزې دي او هغې بنیادي علتونه دي هغه په ګوته کړو نو زموږ سیاست او بیا ولس عمومي هغه بیا هغه فکري ګډوډي سره مخ دي په دې اوسني معروض کې چې موږ د پښتنو سیاست ته ګورو که یو څه وخت وړاندې موږ به چې کله د سیاست خبره کوله نو موږ به د دې پارلیماني ګوندونو که څه هم هغه ډېر اړین دي ضروري دي هغه به په معاشره کې په ټولنه کې خامخا وي ځکه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړه چې هغه که څه هم چې د هغو کار قانون سازي د قانون جوړول دي خو دلته ډیولپمنټل کارونو کې بوخت شوي دي اوس د تیرو څو میاشتو نه چې موږ د پښتنو ټولنه ته ګورو نو د قامي سیاست سره که د دې پارلیماني سیاست سره زموږ داسې یو مزاحمتي شکل پښتانه اخلي د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل کې اوس دلته ډېر زیات ابهام دی یره ده چې زموږ کوم روایتي سیاسي ګوندونه دي هغه ځای په ځای داسې خطرې محسوسوي که تاسو لږ زموږ اوریدونکو ته د پارلیماني سیاست او د مزاحمتي سیاست د توري لږ واضح کوي چې دوی ته معلومه شي چې قامي پارلیماني سیاست او مزاحمتي سیاست کې فرق څه وي دا په یو ځای څنګه تللی شي یعنی دا د یو بل په ضد دي که دا په یو ځای باندې سره تللی شي چې یو قامي اهداف وګټي اول خو به په دې اړه باندې چې تاسو ذکر وکړلو چې کم پارلیماني فورسز دي یا الکټورل پالیټکس کې بوخت چې کم ګوندونه او فورسز دي قوتونه دي د هغوی یره زما په خیال بې ځایه د پکار ده چې هغوی خو ډاډمن شي هغه اجمل خټک به چې ورته ویلو چې نن ټول خلک د هغه دلربا سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله نو هغه پارلیماني قوتونه چې دوی به د ځان سره هغه محبوبه پټه پټه جړله اوس خو ولس دغه خبره کوي پکار دی چې دوی ډاډمن شي او دا نه د پارلیماني سیاست یا د پارلیماني سیاست کې چې کم بوخت ګوندونه دي یا اکټیو ګوندونه دي د هغوی په ضد باندې داسې څه دي بلکې د هر تحریک د مومنټ د په مختلف اریناز کې مختلف میدانونو ډګرونو کې دی بوخت وي دی کار کوي یو چې کم دی که نه هغې ته سیول سوسایټي ارینا ده په دې کې هم ګوند ننوتي وي یو فکر ننوتي وي یو خاص مومنټ روان وي پکې فکر همغه یو وي مرکز هم همغه یو وي دی بیا چې کم دی د خپلو تاسو د ریفارمیسټ سیاست نه زه د یو تحریک خبره کومه نو تحریک بیا چې ریفارمیسټ او یا ریډیکل یا داسې نور څه ډیکاټمیز په هغې کې نو عمومي یو تحریک او تحریک نه معنی دا ده چې کله خلک یو ځای شي یو خاص هدف ترلاسه کولو دپاره شریکې هلې ځلې شروع کړي هغې ته زه تحریک وایم هغه تحریک چېرته چې کم دی که نه د یو خاص ګوند شکل اخیستی وي د پارلیماني ګوند شکل اخیستی وي چېرته هغه د انټلیجنسیا شکل اخیستی وي
چېرته هغه چې کوم دی د سیول سوسایټي نور چې کوم ارګنایزیشنز دي، تنظیمونه دي، په یو شکل کې په بل شکل کې ځان ښکاره کوي. دی په یونیورسټۍ کې شتون لري، دی ایون په ډریورانو کلنډرانو کې شتون لري، دی په عام ولس کې، په مزدور کې، په زمیندار کې هغه یو خاص فکر او هغه یو خاص هدف ته د رسېدو چې کوم شریک ارمانونه دي هغه ترلاسه کولو دپاره شریک زور کول، د خپل ځای باندې کول، هغې کې بوخت وي. نو دا ټول د یو تحریک برخه وي. راځمه دې پارلماني سیاست ته. پارلماني سیاست هم یو وسیله ده، یو انسټرومنټ دی یا یو ارینا ده چې ته یې ایکسپلویټ کوې د خپل هدف ته د رسېدو دپاره. په دغه شان بله ارینا ما درته ووایي چې سیول سوسایټي ده، دغه شان جوډیشري خپله یو ارینا ده، مختلف داسې اریناز دي چې هغه ته کاروي د خپلو اهدافو، شریکو اهدافو ترلاسه کولو دپاره. او بیا د پارلماني سیاست د لارې ته یو خاص فکر، یو خاص ډسکورس، یو خاص بیانیه هم عام کول غواړي چې ته کله الیکشنز کوې، ته کله چې په الیکشن ریلیز کې برخه اخلي، هغې کې بیانونه کیږي، په هغې کې سیمبلز وي، یو خاص ډسکورس خورېږي. نو پارلماني سیاست په خپله چې کوم دی داسې نه ده چې هغه مزاحمتي اړخ نه لري، هغه هم یو مزاحمتي اړخ لري. مزاحمت ته کوي په پارلماني ارینا کې دننه یو خاص پالیسي غندي، یو خاص پالیسي مخه نیسي، یو خاص قانون سازی مخه نیسي. نو دا په خپله چې کوم دی مزاحمت دی، خو په پارلماني ارینا کې. بل دی غیر نان الکټورل پالیټکس چې کوم وي چې هغه الیکشن ته نه ځي، هغه په سیول سوسایټۍ کې د ځینې پالیسیو مخه نیسي او یو خاص فکر، یو خاص ډسکورس، یو خاص نظر په ولس کې خوروي. نو زه دواړه په تضاد کې نه وینم، بلکې د یو خاص تحریک یو اړخ یې ګڼم. په اخر کې زمونږ د اورېدونکو دپاره به ستاسو څه سجیشنز وي، وړاندیزونه به وي چې د اوسنۍ کوم بیداري په پښتنو کې راغلې ده چې دا هم داسې جاري وساتي او خپل اهداف حاصل کړي، ځکه چې پښتانه د تیرو 40 کالو نه جنګونو ډېر زیات ودردول، دوی د جنګ توان نه لري، دوی جنګ بدبختۍ دوی لیدلې دي. تاسو که زموږ لیدونکو ته او اوریدونکو ته څه داسې تجاویز، داسې مشورې، نصیحتونه، زه به نصیحت توری استعمال کوم، که داسې نصیحتونه ورته وکړئ چې دوی هغه خپل تحریک په مخ بوځي، خپل سیاست په مخ بوځي، د دوی تاوان کم وي پکې او ګټې زیات ترلاسه کړي. داسې ده ډاکټر صاحب چې مطلب ولس او په خصوصي توګه چېرته چې سیاست آزاد وي. اوس سیاست آزاد شوی دی تر ډېره حده پورې، ځکه چې د ریاست هغه موناپلي ختمه شوې ده په کوورسیو اپریټسز باندې. په کوورسیو اپریټسز د ریاست هغه موناپلي ختمه شوې ده. نو سیاست تر ډېره حده پورې چې کوم دی هغه آزاد شوی دی. چې سیاست شروع کې موږ څنګه تعریف وکړلو، نو بیا دلته ولس په خپله د ټولو نه لوی استاز دی او وخت د ټولو نه لوی استاز دی. دا پښتون ولس چې راوچت شوی دی، را بیدار شوی دی، دا نه کوم د پروفیسرانو په لیکچرو راوچت شوی دی او دا نه کوم داسې خاص د سیاسي ګوند، زه د ګوند خبره کوم، مشرانو، ځینې مشران وو خبره به یې کوله، خو داسې مطلب په منظم ډول باندې خیبر پښتونخوا کې او فاټا کې نه وو. دغه دا وخت ورته ښودلی دی. ولس او پښتون ولس د وخت نه ډېره زده کړه کړې ده. زه هیله لرم چې دوی به مخکې هم د وخت نه زده کړه کوي او بیا ډېر لوستي تعلیم یافته خلک سوشل میډیا راغلی دی. نو زما په خیال د پښتون ولس فکري چې کوم سفر دی هغه ډېر زیات ګړندی شوی دی. د ده چې کوم ټولنیز تنظیمي ژوند دی هغه هم ډېر ګړندی شوی دی. البته زما عام یو داسې رای په حساب باندې به خبره وکړم چې دا اوس که تاسو بیا بالخصوص په پی ټي ایم په اړه باندې به اشاره مې وي، زه به دا ووایم چې د دوی کوم
تحریک دی تر اوسه پورې خو زه ترې نه ډېر مطمئن یم. مطمئن په دې وجه باندې یم چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه ډېرې زیاتې مطلب لیجټیمیټ دي. هغه د دنیا په کوم قانون باندې چې ته راواخلې، که د پاکستان آئین باندې راخلې، که انساني نړیوال چې څومره هم لیګل انسټرومنټس دي د بل آف رایټس نه رانیولي، مطلب په هغې کې دننه چې هر څومره دي د هغې د لاندې راواخلې، که اسلامي هغه راواخلې اړخ یې راواخلې، که د پښتونوالي د دنیا په هر قانون باندې لیجټیمیټ غوښتنې یې دي او چې کوم انداز یې دی د غوښتنو د عدم تشدد د لارې، دا هم ډېر د ستاینې وړ دی. زما به ورته وایي چې نصیحت خو ټکې به ټیک نه وي، ما درته ووایي چې ولس ډېر لوی استاز دی او وخت ډېر لوی استاز دی. البته زما رایې به دا وي چې دوی دا خپلې آیني غوښتنې په دې باندې ټینګ ودرېږي. معنا د دې نه بهر وتل هم نه دي پکار، د آئین نه او د پاکستان چې کوم ټریټوریل انټیګریټي ده په دې کې دننه دوی دا غوښتنې دي. ټریټوریل انټیګریټي معنا علاقایي سالمیت، علاقایي سالمیت دې کې دننه یې غواړي، پکار دی چې ویې غواړي. او زما خیال دی، زما فکر دی چې د پاکستان څومره هر هغه څوک چې پاکستان بچ کول غواړي، هر هغه څوک چې هغه که هر څوک دی هغه په دې پوه شوی دی چې دغه پالیسي دا چې کومه روانه ده دا پښتون یې زموږ ته رانږدې نه کړو، پښتون لرې کېږي لګیا دی. دی که نور په هغه پالیسۍ باندې روان وي نور به هم تاوان کوي، لګیا به وي، پښتون به څه بله لاره بیا خپلوي. نو پښتون په کار ده چې او دا د پی ټي ایم چې کوم دی دوی دغه خپلو آیني غوښتنې کلک پې ودرېږي او د انتها خوښۍ لاره خپله نه کړي، عدم تشدد باندې زغم به ډېر زیات وي. خلک به تاسو ته کنځلې کوي، خلک به وحي ټکوي هم، خلک به در باندې فتوې هم لګوي. لوی زړه، لویه سینه، لوی زغم به کوئ، تاریخ به او ولس به تاسو چې کوم دی که نه بریالي کوي، ستاسو مدد به کوي او ستاسو ملاتړ به کوي. مننه ډاکټر صاحب، مننه. دا و درویش افریدي صاحب چې د پېښور پوهنتون د جنډر سټډیز ډپارټمنټ استاد دی، ښوونکی دی. د په سیاست بیا د پاکستان په سیاست او په هغې کې د پښتنو په ونډه باندې ډېره د خوند او د علم او د پوهې خبرې وکړلې. او پښتانه په دې ملک کې د 5 کروڑو کم زیات نفوس لري. د درویش صاحب خبره بیخي ټیک ده، په ځای ده چې که پښتانه په سوله ییزه طریقه باندې خپل تنظیم جوړ کړي، خپل لاریونونه وکړي، میدان ته راوځي، ځکه چې په دې هم درویش صاحب هم زموږ سره متفق دی چې پښتانه تعلیم یافته دي، پښتانه د سواد خلک دي، د پوهې خلک دي. او په دې اوسني وخت کې چې د کوم نوی کوم غورځنګ شروع کړی دی دا هم د دوی شاګردان دي، پوهان خلک دي. نو که په سوله ییزه طریقه باندې 5 کروڑه پښتانه د خپل حق غوښتنه کوي، خو د آئین لاندې کوي، د انساني حقوقو په چوکاټ کې کوي، د پاکستان د خاورې تمامیت په نظر کې وي، هیڅ امکان نشته دی، هیڅ شک نشته دی چې پښتانه به خپل مرام ته رسي. او د درویش صاحب ډېره مننه. او په را روان وخت کې هم تمه لرو چې دی به زموږ سره هم داسې ملګري کوي. د نوي پروګرام سره د راتګ دپاره ټولو تر وخته پورې ټولو پښتنو ته چې هر چیرته دي ښاد اوسئ، آباد اوسئ، ښه ژوند ولرئ. مننه.